السلام علیکم ناظرین، زه یم واجد الله او تاسو ګورئ زما فیسبوک او یوټیوب چینل. امید لرم چې خبرې او ژوند به مو ښه تېرېږي. ناظرین کرام، ځینې انتخابات چې کوم په پاکستان کې ختم شو، پاکستان تحریک انصاف سره چې کومه ده یو بل واردات شوی دی، د هغې سره یو دانلي چې کومه ده دا شو ده او د دانلۍ نه پس اوسه یو دانله هم شو ده او د دې دانلۍ نه بعد چې کومه ده د دوی سره بدماشي هم شو ده او په بدماشۍ چې مبني کومه الیکشن و د دې نتیجه هم راغله او مسلم لیګ نون چې کومه ده دوی کلین سویپ هم کړی دی. خو پرونی ګیم چې کومه و هغه ختم شو، خو د نن نه چې کومه ګیم شروع کیږي د هغې آغاز چې در نن نه کیږي دا ډېر زیات اهم دی او موږ ګورو چې نن نه بعد چې کومه ډېر اهم ډیولپمنټ به کیږي. د دغې ډیولپمنټ چې کومه دی دا به د پاکستان مستقبل چې کومه دی هغه به شیپ کوي چې پاکستان مستقبل به څه وي. د دې په حوالې سره چې کومه دی ډېر اهم ډیټیل دی ستاسو مخې ته ږدم. بل جانب ته بل طرف ته که موږ وګورو د عمران خان صاحب چې کومه دی دوی په اډیاله جیل کې دي او په اډیاله جیل کې دوی دا حکم هم جاري کولی شي او دوی مخکې نه پوره قوم ته ویلي چې تاسو تیار اوسېږئ. کوم حکم چې دوی جاري کولی شي د دې په حوالې سره هم ډېر زیات اهم ډیټیل دی، هغه به تاسو ته وایو. نواز شریف صاحب په حوالې سره هم ډېر اهم ډیولپمنټ دی، هغه به هم ستاسو مخې ته ږدو او د نواز شریف صاحب باره موږ ته د تلو د روانګۍ خبرونه چې کوم دي هغه هم مخې ته راغلي، دا هم ستاسو مخې ته ږدم. پرونی کومه انتخابات چې کوم وو دا یو واضح اشاره هم ده او دا واضح اشاره د دې طرف ته ده چې د نواز شریف صاحب چې کومه ګروپ دی د هغې تقریبا د مقتدر حلقو سره چې کومه د سیټلمنټ شوی دی، ځکه چې نواز شریف صاحب ته مخکې دا اجازه نه ورکېده چې دوی سعودي عرب ته تللی وي او عموما موږ ګورو چې دوی همیشه سعودي عرب ته ځي. د دې په حوالې سره ډیټیل دی دا هم زه ستاسو مخکې ته ږدم. خو اوس چې کومه دی نواز شریف صاحب ته بار د ملک نه د تلو اجازه ته میلاو شوی دی، یعنې نواز شریف صاحب ته چې کومه خطره وه خطره چې کومه دا اوس ختمه شوې ده، د دې په حوالې سره هم ډېر زیات اهم ډیولپمنټ دی، دا هم زه ستاسو مخې ته ږدم. خو د دې نه مخکې یو اهم ډیولپمنټ دی چې دا په دې باندې خبره کوو. د ایران صدر چې کومه دی ابراهیم رئیسي د 3 ورځې دورې باندې پاکستان ته راغلی دی. نن سهار د پیر په ورځ باندې چې کومه دی اسلام آباد ایرپورټ ته دوی رسېدلی دي او وفاقي وزیر ریاض پیرزاده صاحب چې کومه دی په ایرپورټ کې د دوی استقبال کړی دی. صدر ابراهیم سره چې کومه دی د هغې بیبي هم ده، ایراني کابینې ارکان ورسره هم دي، اعلی سطح وفد ورسره هم دی او کاروباري شخصیات ورسره هم ورسره دي. ابراهیم رئیسي چې کومه ده د دې دا دوره پاکستان ته چې کومه ده دا د دواړو ملکونو په منځ کې چې کومه باهمي تعلقات دي او علاقایي او بین الاقوامي مسایل چې کومه په دې باندې به خبرې کیږي، خبرې او اترې کیږي. د ایران صدر ابراهیم رئیسي چې کومه ده د پاکستان د وزیر اعظم سره د ملاقات کیږي، د صدر مملکت سره به کیږي، د سینټ د چیرمن او د قومي اسمبلی د سپیکر سره به کیږي. ایران صدر کراچۍ او لاهور دورې به هم کوي، ځکه چې هلته هم د دوی په صوبایي اسمبلی چې کومه دي هلته هم د دوی ملاقاتونه چې کومه دي دا طی شوي دي، د مخکې نه د هغې ټیمونه ورکړولی شوي دي. اوس راځو د پاکستان سیاست طرف ته، ځکه چې دا یو انټرنیشنل یا چې کومه سچویشن دی د هغې سره ریلیټډ و. اوس راځو د پاکستان سیاست طرف ته. حکمران جماعت چې کومه دی نواز حکومت هغې چې په څه طریقې سره د هغې باندې دا الیکشن ګټلی دی، د قومي اسمبلی 2 سیټونه او د صوبایي اسمبلی 12 سیټونه چې کومه دي په دې کې 10 سیټونه چې کومه دي دا قاپلي مسلم لیګ نون ګټل دي، یو سیټ چې کومه دی قاپلي ګټلی دی او یو سیټ چې کومه دی آی پی پی ګټلی دی. یعنې په پنجاب کې ټوټل 12 سیټونو پای کې 2 قومي او اقومي هم مسلم لیګ نون ګټل دي، 10 چې کومه دی بیا په صوبایي اسمبلی کې دوی ګټل دي او په هغه 10 نه بعد 2 چې کومه دی کې یو قاپلي ګټلی دی او یو آی پی پی ګټلی دی. پاکستان تحریک انصاف 2 سیټونه ګټل دي او دا 2 سیټونه دوی د خیبر پښتونخوا نه ګټل دي. خو دې 2 سیټونو چې کومه پوره گیم چې کومه دا بدل کړی دی، دا ګریټر گیم چې کومه دی په دې باندې ځان پوهه کول پکار دي او نور چې څومره پښتانه دي هغه هم په دې باندې پوهه کول پکار دي، ځکه چې دوی به اوس دا بیانیه جوړوي چې نون لیګ چې کومه ده د کلین سویپ وکړو، کمبیک یې وکړو، پی ټي آی د هغه وټران چې کومه د بدلې بیانیه وه هغې دوی شاته لاړه او عمران خان هغه کومه فیکټر چې کوم هغه هم ختم شو. ښه خبره دا مونږ هم منو چې زه د عمران خان صاحب فیکټر ختم شو، عمران خان صاحب بیا دوی رها کوي، ولې نه بیا یې تر اوسه پورې دوی هم په جیل کې ولې کېنول دي. بیا خو پکار ده چې د عمران خان صاحب نه د دوی خطره ختمه شوه، پکار ده چې عمران خان صاحب دوی رها کړي. خو د دې هر څه باوجود چې کومه اوس هم د دې خبرې اندازه دا ده چې دوی د عمران خان صاحب نه یریږي او د دې نه علاوه اهم خبر دا ده چې سنی اتحاد کونسل ته دا سیټونه ولې نه دي ورکړ او دا غونډ چې کومه د مسلم لیګ نون ته ولې ورکړل. سنی اتحاد کونسل ته دا سیټونه تر دې وجې نه دي ورکړل ځکه که چېرته
چېرته سیمې اتحاد کونسل دا سیټونه ګټل دا به یو پارلماني پارټي جوړه شوې او چې کله دا پارلماني پارټي جوړه شوې نو دوی ته بیا مخصوص سیټونه چې کوم دي دا به میلاوېده نو د دې د وجې نه چې کوم دی دوی ته دا نه دي ورکړل خو د خیبر پښتونخوا چې کومه 2 سیټونه هغې چې کوم دی دا پوره ګریډ ګیم چې کوم دی هغې دا بدل کو د خیبر پښتونخوا صوبایي یو اسمبلی سیټ چې کومه ده په هغې باندې سنی اتحاد کونسل یعنی د اس په نشان باندې چې کومه ده هغوی الیکشن ګټلی دی قومي اسمبلی ته راغلی دی او بل چې کومه ده د اس په نشان باندې هغه چې کومه ده ګټلی دی او هغه د پېښور اسمبلی ته رسېدلی دی اوس الیکشن کمیشن سره چې کومه دلیل و چې سنی اتحاد کونسل چې کومه ده دا یو پارلماني پارټي نه ده هغه چې کومه ده اوس ختم کړی شو او اوس چې کومه ده سنی اتحاد کونسل ته چې کومه ده به دا مخصوص سیټونه چې کومه دا په کار دی چې دا ورته میلاو شي د خیبر پښتونخوا د اسمبلی کې چې کومه ده هم ورته میلاو شي او په دې نورو اسمبلیو کې ورته هم میلاو شي خو خیبر پښتونخوا کې چې کومه سیټونه دی محسوس ورکړي وو هغې لا تر اوسه پورې حلب چې کومه ده دا نه دی اخیستلی خو زه ذاتي طور باندې خپله دا ګڼم چې دا محسوس سیټونه چې کومه دا دوی ته نشي میلاوېدی ځکه چې نظام چې کومه دی هغې چې کومه سکرپټ تیار کړی دی په هغه سکرپټ کې د پاکستان تحریک انصاف دپاره دا مخصوص سیټونه چې کومه دي دا نشتي نو چې د هغې دپاره دا مخصوص سیټونه چې کومه دي دا نه دي تیار کړی شوي یا دا په دې سکرپټ کې موجود نه دي نو اوس ممکنه نه ده چې دوی ته دې دا سیټونه ورکړولی شي او دا نظام چې کومه دی دا په حق خپل سکرپټ باندې چې کومه دی چلیږي خو بل طرف ته که موږ وګورو دا هر څه روان دی او عمران خان صاحب ته چې کومه دی مسکالونه هم میلاویږي که ته چېرته زموږ سره ډایلاګ کول غواړې نو ته زموږ سره کولی شي رانه ثناء الله صاحب ویل چې تحریک انصاف قیادت چې کومه دی که زموږ سره چېرته مذاکرات وکړي د بانې پی ټي آی عمران خان صاحب رهایي چې کومه ده داسې دومره غټه خبره نه ده او هغې بیا ویل دي که عمران خان صاحب چېرته رها شي نو دا هم ډېره غټه خبره نه ده او هغې ویل چې په مذاکرات باندې چې کومه خلک د ناممکن نه چې کومه دی ممکن جوړوي د دې سره سره حمید میر صاحب چې کومه دی هغوی هم یو سټیټمنټ ورکړی دی او دا سټیټمنټ چې کومه دی د هغې ډېر زیات اهم دی حمید میر صاحب ویلي دي چې عمران خان صاحب د پته کېدو دپاره بالکل په هیڅ حالات باندې تیار نه دی وایي درې مختلف داسې کسان دي چې هغه په مختلفو وختونو کې عمران خان صاحب ته راغلي دي او هغې ته پیغام راوړی دی چې هغې ته یې کله پیغام راوړی نو عمران خان صاحب هغې ته ویلي چې تاسو ته کومه کس دا پیغام درکړی دی تاسو ما ته دا پیغام راوړی دی نو هغې ته تاسو ووایئ چې تاسو نور خلک چې کومه دي هغه تاسو پته کړلي خو تاسو عمران احمد خان نیازي چې کومه دا نشئ پته کولی او عمران خان صاحب چې کومه دا به ستاسو په لاسونو کې کله هم نه پته کېږي راځو اوس مخکې درته وایم چې عمران خان صاحب چې کومه فیصله کړله یا هغې چې کومه فیصله کولی شي او هغه فیصله به دا کولی شي پاکستان تحریک انصاف چې کومه دا به میدانونو ته راوځي او د میدانونو ته به دوی چې مین ریزن جوړوي دا به په 21 اپریل کې چې په ملک ګیر چې کومه احتجاج اعلان کولی شي د 21 اپریل په دې دانلۍ باندې او ځکه چې عمران خان صاحب مخکې خپلو کسانو ته مشقونه ورکړي دي او هغې اعلانات کړي د جلسو نون لیگ چې کومه دی کلین سویپ هم وکړو او په پنجاب کې دی په 1200 کې 12 سیټونه چې کومه دی حکمران اتحاد جماعت ته ورکړلي نواز شریف صاحب هغه شکوه چې کومه ده هغه هم تقریبا زویمه چې ختمه شوي به وي ځکه چې نواز شریف صاحب چې کومه و دی به هر کال چې کومه دی د رمضان په آخري اشره کې به چې کومه دی دیو سعودي عرب ته تلل او دا به دیو هلته تېرول دا خپل وخت خو دا ځل چې کومه و هغې ته دا اجازت نه دی میلاو شوی نه نواز شریف صاحب ته او نه د هغه خاندان کې چاته چې دیو هلته تللی ځکه چې دا غټه خاطره دا وکړه نواز شریف صاحب بار لاړ شي او هلته چېرته پریس کانفرنس ونه کړي که مولانا صاحب یا د نواز شریف صاحب یا د شهباز شریف صاحب د ګروپ نه یو کس د اسټبلیشمنټ خلاف څه وینا کوي یا خبرې کوي نو هغه دومره اهمه خبره نه وي ځکه چې دا دومره انقلابي خبره نه وي ځکه چې دوی څه انقلابي کسان نه دي دوی صرف غواړي چې د دوی په خوله کې سنوړی دوی ته ورکړی شي او د دوی دا خوله چې کومه ده دا بنده کړی شي نو په دوی باندې څه کرم وشي اوس راځو د نواز شریف صاحب د ملک نه د بار تلو اجازت چې کومه دی هغوی ته میلاو شو نواز شریف صاحب ته د چین د تلو امکانات چې کومه دي د هغوی روشن شو دي وایي د دې دورې په حوالې سره چې کومه دی هغه د خپلې پارټۍ سره مشاورت کوي وایي چیني حکام چې کومه دی سابق وزیر اعظم ته د دورې دعوت ورکړی دی وزارت خارجه موقف دا دی که چېرته نواز شریف صاحب چې کومه دی که چېرته د چین دا دوره وکړي نو دا به د دوی نجي دوره وي یعنې دا به سرکاري دوره نه وي نن راځو عدالتونو کې ډېر اهم ډیولپمنټ روان دي احتساب عدالت اسلام آباد کې چې کومه دی هلته هم څه کیسونه چې کومه دی د دې سماعت دی
نو دا کوم چې په د احتساب عدالت کې دا زیاتره د ان ار او د پاره وي په دې کې د راجا پرویز اشرف صاحب خلاف چې کوم د رینټر پاور پلان ریفرنس باندې سماعت بکیږي صدر مملکت خلاف او د نور خلکو خلاف چې کوم ټټا واټر سپلای ریفرنس بوي ډیسټریکټ اینڈ سیشن کورټ اسلام آباد کې بدن نادرا ډیټا لیکس کیس سماعت هم روان دی. فواد چودھری خلاف چې کوم د توهین الیکشن کمیشن سماعت هم نن کیږي. خو زمونږ اهم نظر چې کومه دی هغه به زمونږ وي په اسلام آباد های کورټ کې باندې او په اسلام آباد های کورټ کې نن چې کومه درې ډېر اهم کیسونه چې کومه دي هغه به اورول کېږي د هغې به سماعت کېږي چې پای کې اولنی کیس چې کومه د پرویز الهي د طبي سہولیت فراهم کولو متعلق چې کومه د هغې اهلیه کیسرا الهي چې کومه د هغې یو درخواست ورکړل د هغې سماعت دی. په دویم نمبر باندې چې بشرا بیبي د بنیګاله سب جیل نه اډیاله جیل منتقلۍ درخواست باندې به سماعت کېږي. دریم سایپر کیس کې عمران خان صاحب او شاه محمود قریشي د اپیلونو باندې به دلایل اورول کېږي. خو راځو تاسو ته دا هم وایو چې اسلام آباد های کورټ کې تقریبا 8 ججان دي او په هغه کې چې کومه د شپږ ججان چې کومه د هغې یو خط لیکلی دی او د هغې د وجې نه چې کومه د سپریم کورټ چې کومه د هغې نه دلایل غوښتل دي چې څرنګه به د ایگزیکټیو د مداخلت چې کومه دا به په عدلیه کې چې کومه دا به ودرولی شي. نو د هغې دپاره اسلام آباد های کورټ فل بینچ یا فل کورټ جوړېدو اعلان هم کېدلی شي او د دې نه دلایل هم غوښتل دي. دارنګې د لاهور های کورټ چې کومه دی په پاکستان په کورټونو کې د ټول نه اهم کورټ دی په هغې کې هم یو فل بینچ چې کومه دی هغه جوړ کړی شوی دی او هغه فل بینچ ناست دی. هغه هم ججان چې کومه دي هغه هم ډېر زیات په غوسه دي او په هغې کې چې کومه دی یو لاوه چې کومه دا هم چاودلی شي په هغې کې. نو هغه چې کله کېني نو هغه به هم په دې یو پوینټ باندې خبره کوي چې د ایگزیکټیو یا د ایجنسیانو چې کومه مداخلت دی دا په عدالت کې دننه دا یا په سپریم کورټ کې دننه دا به څنګه ودرولی شي او څرنګه به په دې باندې کار کېږي. نو دا د ملک لپاره یا د پاکستان لپاره یا د پاکستان د مستقبل لپاره ډېر زیات اهم دی ځکه چې د دې د وجې نه راتلونکي وخت کې چې کومه د پاکستان مستقبل فیصله به کېږي ځکه چې څومره چیف جسټس راځي نو ټوټل چې کومه د متنازعات یعنی هغې باندې چې کومه د سوالات خلک کوي چې دا د پلانکۍ پارټۍ چیف جسټس و دا د پلانکۍ پارټۍ چیف جسټس و دا د پلانکۍ پارټۍ چیف جسټس و نو که چېرته دا مداخلت د ایگزیکټیو دا ختم کړه شي نو بیا به په دې باندې دا شکایت دا سوالونه به خلک په دې باندې هم نه کوي چې آخر د اپلیشن د دې خاص پارټۍ سره و د دوی د اپلیشن چې کومه دا به هم ختم شي او ډېر زر تر زره چې کومه دی بیا به په ملک هم تبدیلي راشي ملک به هم مخکې لاړ شي په مخکې به پرمختګ وکړي. د بلې ویډیو پورې ماته اجازت راکړئ. د الله په امان.